السلام علیکم امید لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو مو ایډیټینګ بره چې موږ څنګه یو پکچر نه کوم بیک ګراوند دا موږ چینج کړو، یعنې بیک ګراوند ریموو کړو والا بل بیک ګراوند ایډ کړو، مطلب یو سټایلیسټ کوم بیک ګراوند دا ایډ کړو. سکرین یو پکچر کتلی شو تاسو که داسې پکچر ایډیټ کول غواړو، مطلب دا مو زوم کړو دا کوم دونې دی کوم دا انټرفیس شکل دی دا طریقې سره ایډیټ کېږي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ کمنټ لازمي وکړو دا ونه ته هم ویډیو اپلوډ کړو چې کوم د طریقې سره پکچر ایډیټ کېږي. نو په نننۍ ویډیو مو سمپل څه طریقه درښیو ګوګل کروم ته به لوډ شه به پلو کړه په هر موبایل کې. په نننۍ ویډیو کې مو سره طریقه درښیو چې موږ څنګه مطلب ایمیج نه کوم بیک ګراوند هغه ریموو کړو په یو کلیک سره همداسې بل بیک ګراوند ته ایډ کړو. نو په ګوګل کروم کې به سرچ کړو تاسو سرچ کې مو کلیک وکړئ دا سرچ کړو ریموو بیک ګراوند یا ریموو بی جی سرچ کړو په دې طریقې سره د نوم انټرفیس کتلی شو نو دا باندې کلیک وکړو. دا کتلی شو ریموو بیک ګراوند کوم فرست نمبر لیک دی نو دا باندې کلیک وکړو. چې تاسو دا اوپن شي ته به اپلوډ ایمیج آپشن وي لاندې کتلی شو اپلوډ ایمیج نو دا باندې کلیک وکړو. دا ایمیج به درته سلیکټ کړو چې کنه بیک ګراوند ریموو کېدل غواړو. الله به اکثر ملګري فیساټ یا د نور اپلیکیشنونه ایمیج د بیک ګراوند ریموو کوي هله بل بیک ګراوند ایډ کوي نو بیا ډېره خوري ډېر محنت غواړي. دلته په یو کلیک سره تاسو ریموو کولی شئ. چې کتلی بیک ګراوند ریموو شو باندې کوم د شنه لایک ډاونلوډ نو دا باندې کلیک وکړو د طریقې سره دا به ډاونلوډ شي. انشاءالله پیډډ مو سره ډېرې خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوو نو ویډیو به لازمي مخکې ملګرو سره شیر کوو. کله ډاونلوډ به کلیک وکړو دا مو سره ډاونلوډ شي فایل منیجر کې به سیو شي. دې نه بعد چې کله تاسو بیک شو دلته کتلی شو چینج ایمیج بیک ګراوند چې کله تاسو به دا لینک باندې کلیک وکړو نو په دغه کې تاسو کوم ایمیج بیک ګراوند دغه چینج کولی شو اټومیټک مطلب په یو کلیک سره بیک ګراوند دغه چینج کېږي. هغه تاسو خپل بل ځای نه بیک ګراوند راوړئ یا د براوزر کې ویبسایټ کې هم موجود دی نو د کتلی شو کوم بیک ګراوند دی دلته کوم اپلوډ ایمیج آپشن دی شنه لایک راوند دا باندې کلیک وکړو ایمیج به ورته سلیکټ کړو. دا ایمیج ته مو سلیکټ کړو لاندې کتلی شو چې په کوم بیک ګراوند مو هم کلیک کوو ډېر ښه بیک ګراوند دی دلته او بیک ګراوند مې کلیک کوو په خپله اوټو مطلب اټومیټک چینج کېږي. بیا که تاسو هسې بیک ګراوند وي مطلب دغه کې تاسو خوښ نه شي دا نه علاوه تاسو فایل کې ګرلی کې بیک ګراوند وي دلته اټیچ فایل کتلی شو سلیکټ فایل نو دا باندې کلیک وکړو دلته پر چوز باندې کلیک وکړو دا ګرلی باندې نو چې کوم بیک ګراوند مو سکرین کې دا و سوري ګرلی کې هلته مو ایډ کړو نو باندې پر ډاونلوډ باندې کلیک کړو دا به ډاونلوډ شي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې دا طریقې چې موږ څنګه ایچ ډي کوالټي کې کوم سموکینګ پوسټ پکچر دا موږ څنګه ایډیټ کړو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې هغه طریقه ده لکه څنګه تاسو ګرلی کې مو فرست کې پکچر در شو کړو نو په طریقې سره به پکچر په کومه طریقې سره ایډیټ کړي انشاءالله نیکسټ ویډیو په ټاپک ونی ویډیو لازم مخکې ملګرو سره شیر وو. پر یوټیوب چینل لینک مو هم درکړم ډسکرپشن کې هم ضرور سبسکرایب